احمد مسعود خپل 3 هدفونه په افغانستان کې ښکاره کړل. احمد مسعود دا هم ویلي چې د طالبانو پر ضد به جنگ جاري ساتم. طالبانو حکومت ته مې خبرداری داده چې خپل ځانونه دې تیار کړي. زه خامخا افغانستان ته د یو نوي پوځ سره ورستنېږم او خپلو پوځیانو ته یې ویلي چې ځانونه دې تیار کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال وی او ډیوه سره مرکه کې ویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه ول واشنګټن ته د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو لپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. احمد مسعود زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې دغه پخواني افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي. په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی یې که څنګه، نو هغه جواب کې ویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا دغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.